سلامونه قدرمنو هېوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن داسې یوه کورنۍ ته راغلی یم چې دغه له ډېر فقر او غربت سره مخ ده. دلته دې کلي ته چې راغلي ټول ډېر زیات غریبانان دي، خو دا کورنۍ ته چې راغلی دا نهایي زیات غریب دی او دوه لورګانې چې دي هغه هم معذوران دي. نو دغه کور وګورئ چې دا په څه حالت دی، دې کې دا ژوند کوي. نو له موږ سره اوسئ، د دې حال له تاسو سره شریک. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ مور جانې ستاسو ادرس راکړی و چې ډېر زیات مشکلاتو سره مخ یې، نو مونږ راغلی چې ستاسو حال خپلو هېوادوالو سره شریک کړو. تاسو څه مشکل لرئ؟ دا دغه 30 کاله کېږي دغه نجلۍ پیدا شوې. بیخي بېګناه یم. کومک نه ده شوی، هېڅ شی نه ده شوي راسره. دغه د هغې نه 2 کاله کشر ده او داسې ده 10 کلنه ده. څو کلن دی؟ 10 کلنه ده. 10 کلنه ده؟ خدای که یو میاشت هم ترې نه کموي. پوره 10 کلنه ده. موږ او پېښور ده راغلي، موږ کومک نه ده لیدلی. دا د هغې نه 2 کاله بعد پیدا شوی ده. 30 کلن. 30 کلنه ده. په مختانان بېدوا بېدار دغه سمایي وشو. دا ذاتي هم داسې ده یا نه؟ دغه جوړه وه، داسې دا هم جوړه وه، کمجانه وړکۍ وه، دومره کې وه، کمزورې او داسې وه بیا ښه وه، جوړه وه. دغه سینه او بغل به کېده، سینه او بغل دوا به نه وه. دارو به نه وه، دغسې څونه او د دې لاس باندې نه څه شی کومک هم شوی؟ داسې پېښور نه راغله، ښه نه پته وه. خپله پلار دې اړیکه یې راوړې وه، پلار یې څه کار کوي؟ خپله هم فشار 200 ګلېږي. ضعیف دی؟ او ضعیف ده. پلار یې همدغه پټیو کې دې اړیکه یې کار تا سره ما سره دغه کار کوي. مشر زوی نه لري د کار؟ نه، یو دانه و بېل ده دلته نشته ده، هغه هم کمغه دې اړیکې دي. او د دې لاس باندې څه شوي؟ دا دانه پېښتلې ده. خو دې ته خو چې شی واخلې که دا نه؟ څو شپې داسې په عذاب ده، دا تور ملم ورته اخیستی پرېږدم. او دا کور ستاسو خپل دی؟ او دا کور مې خپل دی. نو دا په څه حال دی؟ همدې کې اوسېږي په دې ګرمي کې؟ اوسېږم. کوم وخت دېرې ته خلاص شوم، ته دېره په دېره کې وځم. او ستاسو کور کې څه لرئ خوراک؟ په خدای ما سړی چې مزدوري کوي لږ لږ پیدا کوي، نو داسې شی نه لرو. او ډاکټران څه ویلي د دې د علاج کېږي یا نه؟ په خدای چې ماشومتوب کې علاج کېده، نو اوس به یې چېرته علاج وشي؟ ډاکټران ټول چې وکتل وایي دا پولي مرض وهلی دی، سینه او بغل. رښتي غریبي ده، نو د ګټې سړی نشته، مغه یو سپین ږیره ده. د دې اعصاب کې فرق دی یا نه؟ داسې خپې لاسونه یې تکلیف لري؟ ډاکټرانو ویل وایي د دې دغه خو ده وایي مغزي کم دي. مغزي کم دي؟ مغزي کم دي. او د دې په خدای دا ښه نو دا هم خرابه شوه. او د دې خپل لکه چې څه تکلیف لري؟ سم بیا ګرځېداسې داسې کږه کږه ګرځي، خپلو پښو باندې راغلی دي. دا ډېر کمزوری دی که نه؟ کمزوری نه، دغسې شو. سم بیخي سمه ده. او نور لورګانې دې نشته؟ همدا 2 دانې دي، هغه هم په دې حالت؟ غریبۍ دې نشته، نه دغسې شوي دي، بېدوا بېداره. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري هغوی ته څه ویل غواړئ؟ څه هیله مو ده؟ دغه هیله ده چې موږ سره دغه ماشومان سره موږ سره کومک وکړي، چې بېچاره بیخي نو وسه مې رسېږي، بېوسه خلک یاست. Chimitalbi. To bogo mamara bogo chimitalbi. Bogo barabar biaro. تو را چی بدم؟ تو بر ما بگو چی برات بیارم؟ قدرمنو هېوادوالو، تاسو د دغې ملکي حالت مو ولیده چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. دغه لور یې وګورئ، دا 10 کلن دی او دا 30 کلن دی. اعصاب یې کمزور دی، یعنې خلک وایي چې اعصاب یې نیمه دی. نو مخکې علاج کېده، اوس نه کېږي. دا ډېر د کمزورۍ د لاسه ډېر فقر او غربت سره مخ دی.
داسې څه نه لري چې دې د وخوري، نو د دې خپې ته تاسو وګورئ دا د کمزورۍ د لاسه داسې خوراک شوی دی. غواړي چې غواړي راته وګوري راوړي. نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي، دغه کور ته وګورئ چې دلته حتی هغه حیوان هم ژوند کولی نه شي په دې ګرمۍ کې، یو سوری هم نه لري، برق خو نشته. هسې موږ عین بالاbaغ ته راغلي وو چې دغه کور غر خواته دی، یعنې ټول غریب دي، خو دغه د دې د حالت بیخي نهایي حد ته رسېدلی دی. نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا اویا 9 څلوېښت 288 د لیدو څخه مننه.